السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د ګډوډي او غمجنې رابطې علاج. موږ چې کله اول سر واده کوو په اولو شپو کې دا واده ته مو ډېر خوشحاله یو او د میړو مینه کوشش کوي چې خپل هغه شخصیت په خپل میړو مینې ته ښکاره کړي. کله چې واده کېږي وروسته ګډوډیانې منځته راځي او موږ خپل بد شخصیتونه یو بل ته ښکاره کوو. موږ په شخصیتو کې ځینې مسایل لرو چې هغه مثبت ټکي دي. کله چې رابطه نوې شروع کېږي موږ خپل ټول مثبت ټکي دایره کوو و دا ژوند تېرولو. خو په مرور د زمان سره دا د منځه راځي. راځو نن وایو د ګډوډي او غمجنې رابطې علاج په 5 ټکو کې. د ګډوډي او غمجنې رابطې علاج په 5 ټکو کې عبارت دی. وایي مخکې قضاوت مه کوئ. مخکې له دې چې پوه سئ یا منفي قضاوت مه کوئ. منفي قضاوت مه کوئ. دوهم په ژمنتیا غوږ ونیسئ. په خلقي توګه غوږ ونیسئ. سیده لار انتخاب کړئ او حرکت وکړئ. عمل کوونکی واوسئ. دا 5 موضوعات دي. راځئ دا اړوند بحث کوو. زه تاسو ته معرفي کوم چې د ګډوډي او غمجنې رابطې علاج چې دغه 5 مسایل دي دا یعنې څه. اول راځو وایي منفي قضاوت مه کوئ. وایي په حقیقي مشکلاتو غلبه کولی سو. وایي موږ پر خیالي مشکلاتو ناممکن دی چې غلبه وکړو. موږ انسانان وایي څه رقم مشکلات لرو. یو حقیقي مشکلات لرو، یو خیالي مشکلات لرو. موږ په خیال کې هم خپل ځانو ته مشکلات جوړو. وایي تاسو کوشش وکړئ خپل د مشکلاتو تشخیص وکړئ چې ستاسو مشکلات خیالي دي که فزیکي دي یا حقیقي دي. وایي غوږ نیولو کې تعصب یا قضاوت مه کوئ. تاسو میړو مینه اکثره روابط چې د میړو د مینې د خرابېږي علت یې دا چې دوی خپل په مابینځ کې خبرې نه کوي او یو بل ته غوږ نه نیسي. مخکې له دې چې دوی تصمیم ونیسي قضاوت کوي. ګورئ ما چې دا دوهمه نکاح کړې وه ما یو ورځ خپل خاوند کښېنوي ما راسه ما ورته خبرې وکړو ما ورته په ژوند کې مشکلات لرو. ده ما ته ویل الله چې شیخ عمري د قیامت په عذاب اخته کې چې ته ما ته رامعاینه کړلې ته ما ته دا خبرې کوې. نو زما دا زړه پر وسوځېد ما دا خوارکی بې عقل دی شین خر دی نو ایله کوه یې بله مې خبره ورته ونه کړله. نو ما شیخ عمري ته ښه راولیکئ یا ما ته ولې ښه راکئ. ژوند دې نه دی زده ته د روابطو سواد نه لري یا یې زده که یا ورسه زما د ژونده ووځه. یو کار یې نه کوئ منفي قضاوت یې کوئ همیشه. نو تاسو به په روابطو کې کوشش وکړئ چې اول خپل مشکلات تشخیص کړئ چې ستاسو مشکل حقیقي دی که خیالي دی. که چیرې ستاسو مشکل حقیقي و نو بیا راسئ یو د بل سره خبرې وکړئ خو د خبرو تر مخ کوشش وکړئ چې ښه غوږ نیونکی واوسئ چې ستاسو د مشترک ژوند ملګری تاسو ته څه وایي. ښه غوږ چې مو ونیوئ په غوږ نیول کې به تعصب او قضاوت نه کوئ. بل وایي بې له شواهدو قضاوت مه کوئ. مثلا ته میرمن راځي و میړه ته وایي چې زه ستا سره دا مشکلات لرم. دا مشکلات د دې معنا نه لري چې هغه ستا څخه بد راځي. مشکلات د دا معنا هم نه لري چې هغه ستا سره مینه نه لري. مشکلات د دا معنا هم نه لري چې هغه نور تا ته توجه نه کوي. مشکل د دا معنا لري چې هغه ستا سره مینه لري غواړي دا مشکلات حل کړي او روابط مو ښکلي سي. وایي تاسو د تعصب فکر هم مه کوئ په روابطو کې. کوشش وکړئ یو بل ته ښه غوږ ونیسئ. په روابطو کې هغه کس چې ښه اورېدونکی یې هغه روابط ساتلی سي. او یو شی همیشه په یاد ولرئ په دنیا کې روابط نارینو ساتلي دي ښځو نه دي ساتلي. که روابط ښځو ساتلی اوس په ټوله روابط خراب وست. یعنې تاسو کوشش وکړئ تاسو نارینه کله چې د میرمنې سره په مشکلاتو باندې اخته کېږئ دا مه وایاست چې والله دا زما د ضعف نقطه ده. مشکلات د ضعف نقطه نه ده. مشکلات باید یو د بل سره خبرې وسي او حل سي. دوهم راسئ وایي په ژمنتیا غوږ ونیسئ. په ژمنتیا غوږ نیول یعنې څه. وایي انسانان چې کشران او پاخه نه وي یعنې کشران وي د دوی ذهن د جسم سره په کنټرول کې نه دی. یعنې کله چې موږ کشران یو دا زموږ جسم او زموږ ذهن زموږ په کنټرول کې نه وي. تاسو پوهېږئ دا کشرتوب یوازې د دا معنا نه لري چې په سن پرې اړه لري. بعضې کسان ډېر سن یې لوړ سوی د 70 کالو یې لیکن بیا هم د دوی جسم او د دوی ذهن یو نه یي سره ځکه چې دا کسان ناپوه یې. او موږ په دا دنیا کې هېڅ داسې کس نه لرو چې دی چې همیشه ناپوه پاتې سي. ناپوه کس هغه څوک پاتې کېږي چې خپل د پوه کولو هڅه ونه کړي. تاسو په هر سن کې چې یاست کوشش وکړئ خپل ځان پوه کړئ او خپل ځان بالغ کړئ. وایي دوی ښه تمرکز نه لري. هغه کسان چې د دوی بدن او ذهن سره یو نه دی هغوی ښه تمرکز نه لري. وایي موږ چې نوې رابطې ته داخل سو
خپل د ټول هوش څخه کار اخلو، یعنې خپل ټوله هوښیاري ونوي رابطې ته راولو. وایي په ژمنتیا سره غوږ نیسو، خو کله چې روابط زاړه کېږي موږ هغه ژمنتیا و رابطې ته د منځه ولاړه سي، هغه وفا د منځه ولاړه سي، هغه احساس چې اول سر لرو د منځه راسي. دغه احساس څنګه تاسو کولی سئ همیشه یې وساتئ؟ راز یې دا دی چې تاسو په ښه ژمنتیا سره غوږ ونیسئ، په علاقه سره غوږ ونیسئ و خپل ژوند ملګري ته چې هغه څه غواړي درسه. او که ته د هغه غوښتنو ته توجه نه کوې، تنها ځان درته مهم وي، معلومداره خبره در ستاسو روابط خرابېږي. درېیمه وایي په خلقي توګه غوږ ونیسئ. موږ ټوله انسانان الله جل جلاله پیدا کړي یو. آدم علیه السلام چې کله پیدا سو کلونه همداسې پروت و، بیا الله جل جلاله خپل روح په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کې دم کړل یا یې چوک کړل. یعنې موږ ټول انسانان چې کوم روح لرو دا د الله جل جلاله د روح یو حصه ده زموږ په وجود کې. موږ اشرف المخلوقات یو. موږ د دې توانایي لرو چې خلق وکړو، شیان جوړ کړو، مثلا موبایل جوړ کړو، کمپیوټر جوړ کړو، انټرنیټ جوړ کړو. وایي د نړۍ ټول خلقونه ذهن کړي دي، یعنې انسان کړي دي. نو د ارامۍ په وایي نو د ناارامۍ څخه ځان وژغورئ. موږ انسانان کولی سو چې ناارامي ولرو. دا چې موږ موبایل خلق کولی سو، آیا موږ دا نسو خلق کولی چې ښه روابط ولرو؟ کولی سو. وایي تاسو کوشش وکئ خپل وجود داسې جوړ کئ چې دا ناارامي خپل د وجود څخه ایسته کئ. ارامښت څه مال زموږ وجود ته راځي کله چې موږ عالم واوسېږو. هغه انسانان چې عالمان دي هغه ارام وي، هغه جنګونه نه کوي، هغه دعوې نه کوي. هغه کس چې ناپوه دی هغه دعوه کوي. وایي د انسان ذهن داسې دی لکه په شپه کې ښکلي روښانه ښار. تاسو په شپه کې و ښکلي روښانه ښار ته وګورئ، ګروپان خوند درکوي. وایي په ښار کې ښکلي ځایونه هم شته، متوسط ځایونه هم شته او خراب ځایونه هم شته. وایي پر ځان باور ډېر کړئ او په قوي مورال سره یو بل ته غوږ ونیسئ. تاسو مېړو مینه هغه انسانان چې خپل پر ځان باور نه لري، هغه انسانان چې علم نه لري، هغه انسانان چې پر الله باور نه لري، هغه انسانان چې خپل ځان نه پیژني، د دې علم نه لري چې خپل ځان وپیژني یا بل وپیژني، دغه انسانان شور جوړوي. نو وایي تاسو چې کله په یو روښانه ښار ته په شپه کې وګورئ، بعضې ځایونه یې لوکس وي، بعضې ځایونه یې لوکس نه وي، بعضې ځایونه یې میانه یي نه. دا ژوند هم دغسې دي. وایي تاسو خپل ځان ته ترقي ورکوئ. دا زده کوئ چې څنګه یو بل ته غوږ ونیسو، څنګه یو بل درک کړو، مخصوصا ښځو ته غوږ نیول. هغه نارینه چې خپل ښځو ته غوږ نه نیسي د هغوی روابط خراب وي. ښځه عاطفه موجود ده، عاطفې ته ضرورت لري. راځو څلورمه موضوع وایي سیده لار انتخاب کړئ او حرکت وکړئ. راځو څنګه؟ وایي تاسو نسئ کولی هغه کس ویښ کړئ چې ځان یې پر خوب اچولی وي، بیده نه وي. بعضې انسانان به تاسو لیدلي دروز راچپه سي، وایي زه ځان پر خوب اچوي او موږ چې هر څه به وکړو هغه نه راویښېږي، ځکه چې هغه ځان پر خوب اچولی، بیده نه وي. بیده نفر موږ کولی سو راویښې کړو، لیکن هغه نفر چې ځان یې پر خوب اچولی یا خو نسو راویښولی. تاسو پوهېږئ دا ما چې دومره نکاح وکړه، دومره یو سپین سترګی انسان و، ما به کښېنوئ خبرې به مې ورسره کولې. دا ما ته ویل له الشیخ عمري جاله در به دره کې چې ما ستا نکاح یې راوتړل. نو در به دره ته سې د شیخ عمري بلا ته ودرېږې، ته علم نه لرې، ته شعور نه لرې، ستا د خبرو شعور نه دی ستا، هغه ته ولې ښه راویښې؟ یعنې د ځان پر خوب اچولی و، ده نه غوښتل چې زما سره روابط سم کړي. په دا کې د ده ګټه وه، سوء استفاده یې کول، مالي سوء استفاده یې کول. وایي انسانان خپل ځان ته درواغ وایي. بعضې انسانان خپل ځان ته درواغ وایي، خپل ځان ته رښتینی نه وي، نو بل چا ته به څه رښتینی سي. درواغ ویل د دا سبب کېږي چې انسانان اسانه ژوند وکړي. یعنې هغه کسان چې خپل ځان ته درواغ وایي او نورو ته درواغ وایي، دا دې سبب کېږي چې په ژوند یې اسانه مخ څخه ولاړ سي، د مسؤلیت څخه وتښتېږي. لکه دا ما چې دوه میړه کړي وو، د ده دا مسؤلیت و چې ما ته ډوډۍ راوړي، د ده دا مسؤلیت و ما ته مستې راوړي، ما ته اوبه راوړي، ما وساتي. د دا کار نه کوي، زه نه ساتلم، زما په کیسه کې هم نه و. ځان یې د مسؤلیت څخه ایستلی و، ځان ته یې درواغ ویل، نورو ته هم درواغ ویل، پر ما یې د خرې فکر کړی و، دا خره ده په هېڅ نه پوهېږي، زه په هر څه پوهېدلم چې ته ما نه ساتې. وایي دغه کسان چې ځان د هر شي څخه خلاصوي، ما یې تاسو ته مثال وویلی خپل د ژوند. وایي تاسو کوشش وکړئ چې سیده لار انتخاب کړئ، کږه لار نه. درواغ اسانه دي، ژوند به درته اسانه کړي، لیکن د ګډ عمر دپاره یې نه کوي. ګوره که زما دوه میړه زه پاللې وای، ما ته یې کالي راکړي وای، ما ته یې ډوډۍ راکړې وای، زه یې پاللې وای، آیا ما دی پرېښوئ؟
ما ولې دی پرېښوی ځکه چې د زه نه ساتلم. د به زه د خپل کور څخه روانه کړلم، د مور د کور په دروازه کې بیا وریله کړم، ولور سالته ښه وریجې غوښې درکوي. ابره بیا 1 زره 2 زره زما د مور څخه پرې کړلې په جیب کې بیا مو واچول. خپلې د ماینې و کور ته یوه ګوله ډوډۍ نه راوړل، وچه ډوډۍ یې د بازار څخه نه راوړل. حتما به زما خور پیسې ورکړې، بیا د په هغه پیسو ما ته ډوډۍ راوړل. دا یعنې ځان ته دروغ ویل، نورو ته دروغ ویل، روابط ګډوډ کول. په روابط کې سیده لاره انتخاب کړئ. دا انتخاب کړئ چې زه مثلا دا روابط ساتم، دا روابط چې شي دي دا ماته مهم دي، دا سبا زما رنګ بدیږي که زه دا روابط ونه پالم. که د یو چا سره ماینه ولاړه سي، دا تر دې بل شرماوره کار په دنیا کې نشته. کوشش وکړئ د دې دپاره چې خپل روابط وساتئ، خپل مسؤلیتونه ادا کړئ، ځان ته هم دروغ مه وایاست، نورو ته هم دروغ مه وایاست. 5م موضوع عمل کوونکی واوسېږئ. عمل کوونکی څنګه؟ وایي د تیر افسوس مه کوئ. غلطیو ته وایي هره غلطي اسانه خاتمه لري، خو افسوس او دا چې ولې مې دا کار نه دی کړی دا خاتمه نه لري. ګورئ وایي تاسو کوشش وکړئ چې خپل پر وخت باندې خپل کارونه وکړئ. نن باید ته خپل ماینې ته ډوډۍ راوړې، نن باید ته خپل ماینې ته بانجان راوړې، نن باید خپل ماینې ته بینډۍ راوړې، مستې ورته راوړې، ډوډۍ راوړې چې دا خپل نفقه حاصله کړي، خپل په کور کې ارامه ناست وي. خو دغه د نن کارونه که ته سبا ته پرېږدې، مثلا زه تاسو ته د اسما د 2مې نکاح خبره وکړم. دا کور ته چې دی راواده سو، دی خاندامات و، زما کور ته راواده سو، زما خپل کور و، یعنې ما په خپل پیسو جوړ کړی و، زما کور دی زما کور ته راواده سو. دې خواته زما د مور دوی کور و، زه به دا زما په کور ته د دې دپاره چې بینډۍ رانه وړي، د دې دپاره بانجان رانه وړي، یو مستې رانه وړي، ډوډۍ رانه وړي، د دغه کوچني مصرف څخه یې ځان ساتئ. زه بیا بوتلم د پلار په کور کې بیا وریله کړلم، زما د مور په کور کې نو وریجې وې، غوښې وې، روش و، مستې وې، شلومبې وې، هر شی و. خپله بیا مړې سترګې واچولې وه، بیا خوړلې، ما به هم وخوړلې، دا په ما نه پورې کېدل. زه به ځورېدلم چې ولې زما مېړه ما بیا یې د پلار په کور کې او زما د پلار په کور کې وریجې غوښې خوري او هغو به بیا رخشند به وهي. ما به لیدله هغو به رخشند به وهي، هغو د ده په کالو رخشند وهي، هغو د ده په لباس، هغو اصلا د یې په انسانانو کې نه شمېرئ. ده به خپل سترګې مړې واچولې، خپل د نن مسؤلیت یې نه ادا کوي. زه بیا بوتلم د پلار په کور ته، د پلار په کور کې بیا یې لکړم، هلته دې ته وریجې غوښې ورکوي، ما ته یې هم راکوي. نو زه به ځورېدلم. دغه موضوع 2 میاشتې دوام وکړي، یعنې فقط او فقط 7 میاشتې دوام وکړي. 7 میاشتې ما او دی یو ځای سره وو، اله 8 میاشتې چې دی زما خاوند و. نور زه ته څه جلا سولم. که چیرې د خپل پر وخت باندې عمل کوونکی کس وای، ما ته یې پر وخت باندې زما غذا راوړلی، پر وخت باندې زه پاللی وای، نو ما به دی نه ایله کولی. ده په هغه وخت کې سپیتانه کول، سترګې بیا مړې واچولې. زه بیا بوتلم د مور په کور کې لکه بې غیرته انسان، زه بیا د مور په کور کې راکړم چې ولاله ته خو نه وریجې غوښې دي. کرار یې زما کورنۍ ته کښېنستی، مخې زه یې ورته ونیولې، ولا موټر نه لرم، دا پروانه زه پر موټرسایکل بیایم. کرار یې زما د کورنۍ څخه 15,000 ډالره واخیستلې، ځان ته یې موټر پر رانیوي او دومره بې غیرته انسان و چې په هغه موټر کې به بیا ګرځېدی، اوس هم ګرځي. ما دی طلاق کړي، زه دسه ولاړم، ده تر اوسه پورې هم مړې سترګې اچولي چې 15,000 ډالره نه ورکوي، چې ما دغه 15,000 ډالره څه اخیستي چې دغه موټر مې رانیول دي، دا معاینه مې دا در څخه جلا سول، تاسو به دا پیسې واخلي. د هغه پر ځای تللی دی و محکمې ته یې ویلي دي چې دوی ما ته پیسې نه دي راکړي، پر پیسو منکر سو. یعنې په اول وخت کې که تاسو خپل مسؤلیتونه صحیح په عملي توګه ادا کړئ، په اخر کې تاسو ته مشکلات نه راځي. په اول وخت کې مسؤلیتونه ادا کول زحمت لري، خو په پای کې خوشحاله بر لري. وایي نابرده رنج گنج میسر نمیشود، که ته رنج یونسی گنج نه درته راځي. نو دا فکر کوي چې ولا دا پروانه خره ده، په هیڅ نه پوهېږي. زه بیا د دا کور څخه بیایم او دا کور ته، په دا کور کې به دا په مړو سترګو غذا خوري، دا به ګرد عمر چالان دی، جیب به مې هم ډکې، خواښې به مې هم 15,000 ډالر راکوي چې موټر پرانیسي. یعنې دا یو بې غیرتي ده. تاسو کوشش وکړئ، ګورئ وایي ګډوډي او غمجنې رابطې هر وخت کیدای سي چې علاج یې وسي. که تاسو اوس هم په روابطو کې یاست، د دې دپاره چې خپل روابط وژغورئ، 5 موضوعاتو ته توجه وکړئ. یو دا چې په منفي قضاوت مه کوئ د خبرو په جریان کې، بل په ژمنتیا سره خپل مېړه و ماینې ته غوږ ونیسئ، په خلقي توګه یو بل ته غوږ ونیسئ، سیده لاره انتخاب کړئ او حرکت وکړئ او عمل کوونکی واوسېږئ. بیا به نو ستاسو روابط ژغورلي، کنې ستاسو روابط به خراب وي او دا رقم به تاسو خلک په بدو یادوي، لکه نن چې زه خپل 2م مېړه په بدو یادوم. مننه.